د مظلوم د خیرونه ګورې ځان ساتئ. تاسو ټولو ته موږ دا نصیحت کوو والله العظیم چې د مظلوم خیرې چې څومره زر قبلیږي. موږ چې کله دا مظلوم ټکی ووایو زموږ خیال دې ته لاړ شي چې یو مالداره سړی دی د نوکر سره به ظلم کوي وي دی مظلوم شو. نه داسې هم کېدی چې ته خپله ښځې سره ظلم کړي دا مظلومه شوه که نه د هغه هم ته خیرې کولی شي. بچو سره ظلم کې دوی هم مظلومان شو. د خور سره د رور سره ظلم کې دا مظلومان دي دوی ته هم خیرې کولی شي. د پلار مور سره ظلم کې دا مظلومان دي. استاد یې شاګردانو سره ظلم کې دا مظلومان دي. په کمپنۍ کې په غټو عهده باندې لاندې چې کوم خلک دي دوی سره ظلم کې دا مظلومان شو. او داسې پسې بیا ځه خو زموږ یو ذهن جوړ شوی دی چې ظلم څه ته وایي. مالداره سړی دی او ظلم په چا کوي؟ په نوکر باندې کوي. بس زموږ ذهن ته دغه یو مسله راځي. حالانکې ظلم د ښځې سره هم کېږي، ظلم د بچو سره، ظلم د مور پلار سره، ظلم د شاګردانو سره او داسې زیاتې ډېر اقسام دي. زه درته صرف یو واقعه بیانوم او ټیم لږ پاتې دی ځکه چې یو بل حدیث هم دی. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې د عراق په علاقه باندې هغه مشر کړی. نو د هغه خلکو شکایت راولېږل چې سعد موږ سره ظلم کوي او سعد زیاتې کوي او سعد زموږ حق نه ادا کوي. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه سعد رضی الله عنه راوغوښتو وایي دا خلک څه وایي؟ هغوی دروغ وایي ما داسې نه دي کړي. هغه ورته وایي ذاک الظن بک یا ابا اسحاق. ابو اسحاق وایي زموږ هم په تا باندې دا ګمان دی ته چېرته هم داسې نه شي کولی. او چې ته انسان یې موږ دې پېژنو. بیا یو څو کسان ولېږل چې تاسو لاړ شئ د علاقې په جوماتونو کې وګرځئ تپوس دې وکړئ. نو دا کسان لاړو تپوسونه یې کول په جومات کې تاسو د ابو اسحاق مبارک څه وایي د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. خلکو یې دا ښه سړی دی موږ یې پېژنو. یو جومات کې یو کس پاڅېد وایي سعد هغه انسان دی چې زموږ حق نه ادا کوي، هغه انسان دی چې زموږ د دین خیال نه ساتي، هغه انسان دی چې زموږ اولیګیا شو. سعد رضی الله عنه غوسه شو، خیرې وکړې او څه ناشنا خیرې وکړې. وی یا الله عمر یې اوږد که، عمر یې څه که؟ اوږد که او غریبي بې راوله او په فتنه کې واچوه. یو خو دغه خیرې د الله جل ملا ماته کې ولا دغه پرېږده، دغه غټې خبرې نه دي، دا خطرناکه ده. عمر ولا اوږد که، غریب یې که او په څه کې واچوه؟ فتنه کې واچوه. بیا د دې سړي د عمر اوږد شو بیا دی به د کوفه او د عراق او دغه بصرې د بازارونو کې ګرځېدو او جنکۍ به یې تنګولې چې چا به دې تپوس وکړو ګوره مشر سړی سپین ږیری وایي دومره د ده د عمر زیات شوی و چې دا روزې په دې سترګو را پرېوتې وې. دا روزې نه دي، دا یې په دې نینګو پرتې وې، دومره عمر ډېر شوی. نو چا ورته وویل ته څه کې قلار شه دی نه؟ وایي ما ته چا خیرې کړي دي، وایي ما ته چا خیرې کړي وي او خیرې دا وایي چې یا الله عمر یې اوږد که، عمر مې دغسې ته را رسېدلی چې روزې د هغه په دې نینګو باندې پرتې وي او غریب یم فقیر یم په دې بازارونو کې ګرځم ځان له یو نوړۍ ډوډۍ ګورم په فتنه کې پرېوتی یم. نو دغه جنکۍ تنګوي، کله به یو جنۍ وو، کله به ښځې وو، کله به خلکو وو. ته سوچ وکړې چې سپین ږیری سړی سپین ږیری او ښځې په شریکه وایي یا سړي وایي یا هلکان وایي او کیس څه دی؟ کیس دا دی چې جنۍ یې تنګه کړې ده. الله دې دې ذلت نه موږ ساتي. دا ډېر غټه فتنه ده او غټ ذلت دی چې سړی سپین ږیری او دی په هلکانو پسې ګرځي یا دی په جنکو پسې ګرځي والعیاذ بالله. نو د مظلوم خیرې نه واپس کېږي، د مظلوم د خیرو نه ځان ساتئ.